لوی لوی علما شته په قرآن او حدیث حاوی علما شته. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا لا ته چې څوک لای چې دا به داسې معصومه داسې وړوکی بدن مې قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي چې ول کوم لاسه باس بکو کپړ مې کړې تختې با او کپړ دې کړم تختم. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس ویل قاضي صاحب را میدان ته شه چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي دا څه وویه زر او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاره دی وویه او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او سوده نه پېژني دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پسه تې سوده دي تاسو ورته څه چې خدای دې میله سپېراکه دا څنګه ملوی چې پندستون کې د سبق ویله د پیاڅه او سوده نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وایي چې دریم سواله مو کجي چې خلاصه کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي وایه دا څه شی خدای نه اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب والله که په دې پوهېږي ری بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تختم وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وویه زر وویه هغه والله که په دې هم پوهېږي چې بیله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ